او زموږ ستاسې په پښتنو کې عزتمنو دا څومره بد رواج دی، څومره زنانې په کورونو کې ناستې دي په دغه وجه چې ورور یې روینې دی څوک یې نه غواړي، پلار یې بدعمله دی څوک یې نه غواړي، خور یې بدعمله وه څوک یې نه غواړي. یعنې دا څومره غټ جرم دی چې یو څوک ګناهګاره نه دی د بل په ګناه ته نسي. شریعت تا ته حکم کوي چې د دینداري سره واده وکړه، دا نه دي ویلي چې د دینداري د خور سره واده وکړه، د دینداره د لور سره واده وکړه. موږ په دې معاشره کې داسې ډېر لیدلی دي چې پلار یې دیندار وي زوی یې بېدینه وي، پلار یې غټ شیخ وي زوی یې بدعمله وي، پلار یې بدعمله وي زوی یې مفتي وي عالم وي. داسې مې ډېر لیدلي. شریعت وایي ته هغه سړي ته ګوره د یو سزا بل ته مور کوه. اوس د پیغمبر علیه الصلاة وسلام کور والا ده ام المؤمنین ام حبیبه رضی الله تعالی عنها، دا د کافر لور ده. د ابو سفیان په هغه وخت کې کافر، د فتح مکې پر موقع باندې چې کله ابو سفیان د نبی علیه الصلاة وسلام کور ته ورغی، دی چې پر کومه نالي باندې کښېناستې ام حبیبې هغه ځین ټوله کړه چې ولاړ سه پر دې باندې مه کښېنه. هغه پلار ورته وویل ولو زوی زه د دې نالۍ د دې بسترې قابله نه یم که دا زما قابله نه. ام حبیبې رضی الله تعالی عنها ورته وفرمایل چې ته د دې قابله نه چې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام پر بستره باندې کښېنې. اوس د ام حبیبې پلار کافر دی، پیغمبر علیه الصلاة وسلام د دې سره واده کړ، دا مسلمان. په دغه طریقه به یو غټه سزا وخورو موږ تاسې چې بې ګناه زنانو ته په دې جرمه سزا ورکوو چې ورور یې روینې دي یا ورور بدعمله دی یا پلار بدعمله دی یا په یو وخت کې خور غورځېدلی ده. باید داسې ونه کړو عزتمن. یا د یو چا ورور بدعمله دی څوک یې نه ورکوي یا د دې ورور دی پلار یې دی حالانکې دی به ښه دیندار. مفسرین فرمایي یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، چې الله د ژوندي څه مړ راباسي او د مړ څه ژوندی راباسي. د دې بعضې مفسرینو دا تفسیر کړی دی چې د دینداره کوره بېدینه راباسي، د بېدینه دینداره راباسي. د انبیا علیهم الصلاة وسلام د پیغمبرانو په کور کې به بېدینه پیدا سو. پلار به کافر و زوی به پیغمبر سو. نو یو د بل په ګناه باید سره ونه نسو. دا زموږ د مسلمانانو غټه غلطي ده، زموږ خاص کر زموږ ستاسې د پښتنو چې ډېرې خوندې د دغه وجې څه په کورونو کې عزتمنې پاک دامنې زنانې ناستې دي چې یا ورور بدعمله دی یا پلار بدعمله دی یا بل قریب بدعمله دی څوک یې نه غواړي. که هلک دینداره دی دوستي ورسره وکړه، که یو زنانه دینداره د پښتنه پسې وکړه دوستي ورسره وکړه. الله دې زموږ پر حال باندې رحم